د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو ریاست. د تدارکاتو ریاست د تامیناتي چارو محترم معینیت د مرستندویه ریاستونو له جملې څخه ده چې د دې وزارت د نیازمندو شعباتو د تدارکاتي مرحلو د پرمخ وړلو مسؤلیت په غاړه لري. یاد ریاست 15 امریتونه لري: د قراردادونو د تسهیل امریت، د اجناسو د تدارکاتو امریت، د گزارش ورکونې او پلانګذارۍ امریت، د ساختماني چارو تدارکاتي امریت او د مشورتي او غیر مشورتي خدماتو امریت. د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو ریاست رئیس الحاج حافظ مولوي محمد صدیق صدیقي له سلام پرس سره په مرکه کې له خپلو کارونو څخه رضایت ښودلی دی. د خپلو فعالیتونو په اړه یې هم معلومات ورکړي دي او د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه یې هم له سلام پرس سره په مرکه کې ویلي دي. نور حال په همدې ویډیو کې لیدلی شئ. مونږ الحمدلله په 1402 مالی کال کې د کورنیو چارو د وزارت د نیازمندو ادارو په لوژستیکي، صحي، مخابروي، تعمیراتي او همداسې نور ادارو لکه اطفایه او ترافیکي، تعلیم و تربیه، مخدره موادو په د نیازمندو ذکر شوي ادارو د اکمال په برخه کې د وزارت د قراردادونو او د بودیجې په ځای او په وخت مصرفولو او د وزارت د نیازمندیو پوره کولو لپاره مختلف قراردادونه کړي دي چې په تفصیل کې په عموم کې مونږ د نیازمندو ادارو چې ټول اکمالاتي دي، لوژستیکي دي، 228 پروژې ته مراحل کړي دي چې د تخمینی قیمت 8 میلیارده 540 میلیونه 614 زره 893 افغانۍ وي. دغه مونږ اووه نیازمندو ریاستونو د نیازمندیو په اساس طی مراحل کړي دي چې تفصیلوار به راشو. د مخابري ریاست، د مخابري او تکنالوژي او معلوماتي ریاست 36 اسناد مونږ ته رارسېدلي وو په 1402 کال کې چې د دې 36 پروژو یا اسنادو تخمینی قیمت 280 میلیونه 254 زره 606 افغانۍ وي. نو زموږ ریاست الحمدلله توانېدلی چې 36 پروژې طی مراحل کې او دغه طی مراحل په 599 میلیونه 901 زره 40 افغانیو کې شوی. دا عقد شوی او د خدمت لپاره د مخابري ریاست ته تکثیر شوي دي د اسناد او مخابري ریاست ته خپل مطلوبه اجناس اکمال شوي دي. په دغه کې د مخابري د ریاست په پروژو کې مونږ 180 میلیونه 483 زره 609 افغانۍ سپما کړې ده. همدارنګې د تامیناتي معاینت د اثر لاندې زموږ د لوژستیک عمومي ریاست ته چې د لوژستیک عمومي ریاست د ټول وزارت داخلي د ټولو جزي تامینو لوژستیکي کارونه په مخ وړي. د دوی مونږ ته 25 پروژې یا 25 دوسیې رارسېدلي دي په 1402 کال کې چې د دې پروژو مجموعي تخمینی قیمت 15 میلیارده 629 میلیونه 253 زره 904 افغانۍ وي
چې دغه ټولې پروژې موږ الحمدلله په خپل وخت کې طی مراحل کړي دي او موږ د طی مراحل شوي مجموعي قیمت 4 میلیارده 692 میلیونه 263,256 افغانۍ وي چې تدارکاتو ریاست د لوژستیک د ریاست په اسنادو یا پروژو کې 946 میلیونه 990,728 افغانۍ سپما کړې ده. همداسې د تامیناتي چارو معاینت په قدمو کې زموږ د کورنیو چارو وزارت صحي ریاست ده چې هغه د کورنیو چارو وزارت منصوبینو ته صحي خدمات وړاندې کوي په مرکز کې همداسې په ولایاتو کې چې په مرکز کې مشهور اسپتال سیاست بستر په نوم باندې موجود ده. د دغه ریاست د نیازمندیو 8 پروژې موږ ته په مجموعي قیمت 296 میلیونه 1,210 افغانیو په قیمت را رسېدلي چې دا ټولې پروژې لله الحمد د تدارکاتو ریاست لخوا په 1402 کال کې طی مراحل شوي او په مجموعي قیمت 250 میلیونه 666,215 افغانیو کې دغه شوي دي طی مراحل شوي. همداسې موږ د صحي ریاست په پروژو کې نظام ته لله الحمد 45 میلیونه 315,000 افغانۍ سپما کړې ده. د کورنیو چارو وزارت تامیناتي معاینات په قدمو کې تعمیراتو ریاست راځي چې تعمیراتو ریاست دنده د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د ټولو جزو تامونو حفظ و مراقبت ترمیم او نوي اساسي تعمیراتو جوړول دي د بعضو ولسوالیو دپاره همداسې د قومندانیو لپاره چې تعمیراتو د عمومي ریاست موږ ته د 1402 کال په اوږدو کې 146 پروژې را رسېدلي دي چې د دې 146 پروژو مجموعي قیمت تخمیني قیمت 1 میلیارد 660 میلیونه 506,000 افغانۍ وي چې دا ټولې پروژې لله الحمد په خپل وخت سره د تدارکاتو ریاست لخوا طی مراحل شوي او دغه طی مراحل په مجموعي قیمت د 1 میلیارد 404 میلیونه 533,000 افغانیو کې طی مراحل شوي. په دغه 146 پروژو کې د تدارکاتو ریاست 115 میلیونه 903,000 افغانۍ سپما کړې ده. همداسې د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت په قدمو کې د تعلیم او تربیې قومنداني ده چې تعلیم او تربیې قومنداني موږ ته د 1402 کال په اوږدو کې 8 پروژې را رسېدلي دي چې د تخمیني قیمت 15 میلیونه 469,950 افغانۍ وي. دغه پروژې د تدارکاتو ریاست لخوا الحمدلله په خپل وخت طی مراحل شوي په مجموعي قیمت د 2 میلیونه 6,300 افغانۍ چې په دغه پروژو په جمله کې د تدارکاتو ریاست 14 میلیونه 463,000 افغانۍ سپما کړې ده. د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د معینت ارشد مربوط د ترافیکو ریاست 4 پروژې یا 4 دوسیې موږ ته را رسېدلي په 1402 کال کې چې د دوی مجموعي تخمیني قیمت 53 میلیونه 110,000 افغانۍ وي چې دا هم په خپل وخت کې د تدارکاتو ریاست لخوا طی مراحل شوي په مجموعي قیمت 15 میلیونه 953,000 افغانۍ. د ترافیکو د ریاست په پروژو کې تدارکاتو ریاست 18 میلیونه 170,000 افغانۍ سپما کړې ده. همداسې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت په ریاستونو کې خدماتي ریاست د اطفایي ریاست ده چې عامو خلکو ته
حکومتي ادارو ته خپل خدمات وړاندې کوي. د اطفایې د ریاست موږ ته پروژې را رسېدلي دي چې د هغه تخمیني قیمت 29 میلیونه 990 زره افغانۍ وي. دغه پروژې هم الحمدلله په خپل وخت کې ته مراحل شوي او دغه ته مراحل په مجموعي قیمت د 24 میلیونه 963 زره افغانیو په انداز باندې ته مراحل شوي. د اطفایې د ریاست په پروژو کې موږ 15 میلیونه 4 زره افغانۍ سپما کړې ده. همداسې 1402 مالي کال کې موږ د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د جزو تامینو لپاره په مختلفو ساحو کې چې د مختلفو ادارو اساسي تعمیرات وجود نه درلوده، موږ د هغوی دپاره 292 کرایي ځایونه نیولي دي او دغه اسناد موږ ته تعمیراتو د ریاست د افغانستان د مختلفو ولسوالیو مختلفو جزو تامینونو تعمیراتو ریاست په ذریعه را رسېدلي چې د مجموعي قیمت 48 میلیونه 915 زره افغانۍ وي. دا ګوتې ځای بیا تاسو ته لرې کړئ سره که نه سړی عادت شي نه کېږي. نو په دې کې کوم کرایي کورونه چې موږ نیولي دي په مختلفو ولایاتو ولسوالیو کې، په دې کې د حوزو امریتونه دي، د ولایاتو مرکزونه دي، د ولسوالیو مرکزونه دي، همداسې امنیه قمندانۍ دي چې د هغوی ودانۍ یا د تیر 20 کلن جهاد په دوران کې ویجاړې شوي دي یا اساسا هلته د جمهوریت د وخت حکومتي تشکیلات وجود نه درلوده. د هغو دپاره موږ د ضرورت په اساس باندې کرایي ځایونه نیولي دي. همداسې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو د ریاست مربوط چې کوم جایدادونه دي غیر منقول جایدادونه دي د وزارت داخلي، دې کې 12 بابه کرایي ځایونه موږ په کرایه باندې ورکړي دي چې د هغه نفع یا د هغه کرایي پیسې د وزارت مالیې په اکاونټ کې جمع کیږي، خو د وزارت داخلي په عوایدو کې دغه مقدار تقریبا 2 میلیونه 500 زره 2 میلیونه 580 زره افغانۍ دي. نو په 1402 مالي کال کې چې جمله د تدارکاتو ریاست ته د مختلفو نیازمندو ادارو لخوا کومې پروژې رسېدلي، د هغوی عدد 228 پروژې دي چې د هغوی مجموعي قیمت د سپما چې تدارکاتو ریاست په 1402 مالي کال کې سپما کړې ده 1 میلیارد 380 میلیونه 458 زره افغانۍ دي چې دغه د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د تدارکاتو ریاست لویه لاسته راوړنه ده. همداسې تدارکاتو ریاست هڅه او کوشش کړی چې په 1403 مالي کال کې انشاءالله خپل ټول سیسټمونه الکترونیکي کی او د ملي تدارکاتو سره په همغږۍ او د ادارې امورو په هدایت باندې خپل د 1403 کال پروژې په مخ بوځي. او همداسې د تدارکاتو ریاست کوشش کړی چې خپل کارمندانو ته په خپل وخت باندې د دوی د ضرورت مطابق سهولتونه ایجاد کړي چې په دغه کې موږ سره د وزارت مقام مکمله همکاري کړې ده او موږ ترې منندوی یو.